السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو د نړۍ خلک چې دی یو بد کار، بد اخلاق، یعنی درواغ، غیبت، بهتان، تهمات، هر هغه بد کار چې موږ او تاسو ورته بد وایو، خدای ورته بد ویل، موږ او تاسو هم بد شمیرو، خو کوو یې. دوی نه کوي. دوی یو د انسانانو په مقابل کې چې خدای هیڅ نه مانی او نه موږ او تاسو غونډیاري خبرې کوي چې خدای قادر دی په هر شي باندې، په زړونو باندې او ګوري، بیا هم کوو. دوی یوازې یعنی دا نن زما او دا اوس زه د چا نه چې را روان شوم، د ده سره یو بل چا سره خبره کوله، نو چې کیسه خلاصه شوه لاړه، نو ما ته یې بخښنه غواړم. ده ته غلط فکر یې غلط شو او ده فکر کول چې ګوري ما د حساب کې ورسره دا کار کړی، خو هغه نه یو شی پیر شو. یعنې زما مخکې بې حسابي وکړه، هماغه چا چې دعوه وکړه هماغه ملامت او بې بخښنه وغوښته. نو ده وویله چې شکر دی چې ده ته زر معلوم شو، کني ده به څه فکر کولی، په ما به د غل فکر کولی، دا خو به ډېر بد و. خو ډېر شکر دی چې په خپله خبر شو، په خپلې غلطۍ باندې، او اوس مطمئن شوم، خپل وجدان ته راحت شوم. کني وي داسې وجدان ته نه راحت وم چې خدایه پیسې خو دومره خبره نه ده، خدای به وي چې دا سړی لګي وکړه. لیکن موږ سرچپه باوجود د دې چې خدای منو او په هرې خبرې وایو چې خدای په هر شي باندې قادر دی، او بیا یعنی زه ستاسو په ډلې کې یم، زه داسې د تاسو نه بار نه یم، ځکه دا خبرې کوم. مخ په مخ په سترګو کې درواغ، منافقت، دعوې، دا سړی چې داسې خبرې کوي څه په تیر شوي. دا زه چې درته وایم زه غله په غلا کې ونیوم او غلا یې په ما ثبوت کړه، هغه غلا چې ده کړې وه هغه یې په ما ثبوت کړه او د ما نه واخیسته او ما ورکړه. زه څومره ډارن یم که نه، خو خیر د خپل وای په خاطر. نو ځکه زه وایم چې زه هم د تاسو نه یم، زه څه پردی نه یم چې ګونې په تاسو تهمت کوم. تهمت نه دی، د اصلاح دپاره اندونه دي، مشورې دي چې در سره یې کوم. په سترګو کې درواغ وایي، ستا سپکاوی کوي، خبره ده کړي پته یې درړی، دی دا فکر نه کوي چې د انسان په دې مقابل کې به دا ما دپاره بیا څه مینه ولري او څه باور به ولري، او د کرکې حد تمام کړ چې آیا دا د مینې کار دی که دا د کرکې کار دی. یعنې موږ ټول عوام او خواص په دې کې نشته. سمه ده د ګوتو په شمېر علماء کرام یا دیندار خلک چې واقعا زه داسې نه وایم چې موږ او تاسې ټول به داسې یو، نه، په موږ کې به داسې خلک وي خو د ګوتو په شمېر. ټول علماء کرام، ټول مفتیان دا خبره کوي چې باید د ظالم په مخ کې ودرېږو، باید حق خبره وکړو، باید د مظلوم ترڅنګ ودرېږو. ولې نه کېږو؟ نن په موږ کې څومره علماء کرام دي؟ یوازې په پښتونخوا کې څو سوه زره علماء کرام، مفتیان، ملایان او څو میلیونه تبلیغیان او څو میلیونه د هغې ملاتړي. آیا د مظلوم په څنګ کې ودرېدل پکار دي که نه دي پکار؟ آیا دا پښتانه چې وژل کېږي کوم مفتي غږ کړی دی، کوم ملا غږ کړی دی، کوم مولوي غږ کړی دی، کوم کاري حافظ غږ کړی دی، کوم تبلیغي را پاڅېدلی دی؟ د ګوتو په شمېر نه وایم، دا ټول باید پاڅېږي او د مظلوم په څنګ کې ودرېږي. آیا کوم یو په ظالم باندې ګوته ایښې ده چې ظالمه دا به نه کوي که نه؟ نو دوی په خپله پوهېږي چې باید څه یې کړي وای. نو موږ هغه درواغجن قام یو، هغه دوه مخی قام یو، هغه مختورن، دا ځکه چې موږ ناپوهه یو، دا ځکه چې موږ علم د څه شي دپاره حاصل کړی دی، د مطلب دپاره، او کویم د هورو د علمانو په جنت کې د لوړو بلډینګونو دپاره، دې دپاره هم نه دی کړی چې زه دغه ولس په سمې لار راولم، زه حق ووایم، زه عوام د خدای سره یو ځای کړم، خدای ته راولم او د خدای بندگانې جوړ کړم. نه، دې دپاره نه دی کړی، خو کاروبار دی او د مدرسې د پاسه کوټه ده او
بس دغه شی نه دي. نو که چېرته موږ په حقه شو بیا به موږ د ظالم پروا نه لرو. د ټولو نه غټ جهاد هغه دی چې د ظالم بادشاه په مخ کې حق ووایي. نن څوک دي که دغه علما کرام، دغه مفتیان، دغه قاریان، دغه حافظان، دغه تبلیغیان او دغه د دې ملاتړي ټول روزي او دغسې د مظلوم په څنګ کې ودرېږي چې ولې د پښتانه وژل کېږي. د فلسطین دپاره خو چغې وام، د برما دپاره خو چغې وام، لیکن د خپلې مور، د خپلې خور، د خپلې تره زوی، د خپل رور، د خپل ګاونډي، د خپل قام، د خپل ملت، د خپل کور، د خپل جومات، د خپل حجرې، د خپلې مدرسې، د خپل ښوونځي، د خپلې خاورې دپاره غږ نشم اوچتولی. د ما نه ډارن بل شته؟ مخکې نظم نور قضاوت په تاسې چې آیا موږ ایماندار یو که موږ بېایمانه یو، آیا موږ رښتیني یو که موږ درواغجن یو. په دې درواغو باندې معامله نه جوړېږي تر څو چې موږ او تاسې په رښتیا ونه شو، تر څو چې موږ او تاسې هغه څه چې خدای د موږ نه غواړي وایي نه وایو. دغه منافقت شی دی. یو شی په موږ کې شته دی چې زموږ شکلونه، زموږ لباسونه په نړۍ کې د سمو مسلمانانو دي، اول نمبر مسلمانان، 100% مسلمانان. خو زمونږ زړونه، زمونږ ارادې، زمونږ د غلط د تور کارونه دا د دې د انسانانو د تش چې انسانان دي، مسلمانان نه دي، د دوی نه بد دي. مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.